السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لروبر افغانانو پښتنو وای چې په میوند کې شهید نشوي خدای کولالیا بېننګۍ له دې ساتمه. یا اتلې مورې یا قهرمان مورې یا قهرمان خورې فریده کوچۍ تا نن د میوند یادونه تازه کړو. ستا جرأت ته زموږ سلام، ستا افغانیت ته زموږ سلام، ستا پښتو ته زموږ سلام، ستا اسلامیت ته زموږ سلام. او نن تا دا وښوده چې واقعي چې په دې وطن کې اوس هم ملالې شته دی. واقعي چې د دې وطن هر یو بچی، د دې وطن هر یو ځوان د احمدشاه ابدالي دی. واقعي چې د دې وطن هر یو بچی میرویس خان بابا دی. واقعي چې د دې وطن هر یو بچی فخر افغان باچا خان بابا دی. واقعي چې د دې وطن هر یو بچی خوشحال خان بابا دی. واقعي د دې وطن هر یو بچی خان شهید خان دی. واقعي د دې وطن هر یو بچی هغه میرزالي خان دی. ای قهرمان مورې ته نن لاړې او د دې تور ریاست په خلاف تا کلشینکوف واغسته، نو نالت دې په هغه ځوانانو والي، نالت دې په هغه افغان پښتون والي چې ستا نه مخکې نه مخکې کېږي. تا یو انرژي ورکړه افغانانو ته، تا یو طاقت ورکړو انشاءالله د خپلو ځوانانو ته. او انشاءالله ډېر لږ وخت پاتې دی چې دغه سیمې خاردار به انشاءالله موږ د بیخ نه وباسو او عقل ته به په کباړ باندې خرڅوو. او واورئ د چمن خلکو، تاسې سره موږ ولاړ یو، تاسې سره اوږه په اوږه وانه یو، ستاسې په غم کې موږ شریک یو. غم مه کوئ، د لر او بر افغان وخت راغلی دی چې دغه شی لرې کړو او ټول سره یو ځای شو. او زه په اشرف غني صاحب باندې یو غږ کوم چې ته غلط شوی وې د ملالې په باره کې، خوله دې غلطه شوې وه. ای اشرف غني صاحب بخښنه د ټول ولس نه وغواړه، بخښنه د ټول ولس نه وغواړه او لاړ شه د ملالې قبر ته، مزار ته لاړ شه او د ملالې قبر داسې جوړ کړه چې څنګه د امیر مسعود قبر جوړ دی، چې څنګه دغه جوړ دی د فهیم صاحب، چې څنګه د مزاري قبر جوړ دی. هماغه شانې مزار موږ د ملالې غواړو، بخښنه به هم غواړي او دا مزار به هم جوړی، ځکه هغه زموږ اتله ده او دا فریده کوچۍ زموږ اتله ده. زنده باد در بر یو افغان، نعره تکبیر الله اکبر. خدای په امان.